السلام علیکم. چې کوم صاحب اولاد خلک دي نو ډېر زیات داسې وي چې د هغې په ړومبي ماشوم وشي نو هغې ته اندازه نه وي چې یاره دې ماشوم له په کوم حالت کې خوراک ورکړمه او کوم ټیم کې ورته سخت خوراک شروع کړمه یا ورته اوبه ورکړمه. مطلب د هغې اندازه نه وي چې یاره د ماشوم خصمانه څنګه کېږي. چې کوم کور کې هوښیار مشران موجود وي نو هغې خو ځه هغې ته څه لارښودنه وکړي. چې کله مشران موجود نه وي هغه مشران هغه عمره علم نه وي هغه ماشوم باره کې د ماشوم د خصمانۍ باره کې نو بیا ډېر زیات مسایل پیدا کېدی شي. نو دا ویډیو د هغه خلکو لپاره دا معلوماتي ویډیو ده. انشاءالله تاسو به ډېر زیاته فایده وشي. ګوره چې کله ماشوم وشي نو د یوې میاشت نه چې څنګه د پیدایش نه تر 6 میاشتو پورې هغه له به تاسو هېڅ قسمه خوراک نه ورکوئ. د یوې میاشتې نه 6 میاشتو پورې به هغه صرف د مور پیس کي، صرف به مور ته فیډینګ کوي. دې نه علاوه به هغه ته نه تاسو خوراک ورکوئ او نه به هغه تاسو اوبه ورکوئ. یعنې اوبه څښل هم منې دي او سخت ټوس خوراک یا د مور د پۍ نه علاوه هر قسمه خوراک هم منې دي. دا تاسو خپل ذهن کې وساتئ. 6 میاشتو پورې به انتهایي احتیاط کوئ. که چېرې دې دوران کې تاسو هغه له سخت خوراک ورکړو یا مو ورته اوبه ورکړې نو ډېر زیات مسایل به راشي او ډېر زیات بیماریانې به راشي. الله مکه د ماشوم چې کوم دی ژوند تلو خطره پکې شته دی. بیا چې کله ماشوم د 6 میاشتو شي نو هغه له به تاسو بیا خوراک منې کوئ نه. یاره چې ورېږه وړوکي دی غاښونه پوره نه دي. چې کله د 6 میاشتو شي هغه له بیا ټوس خوراک ورکوئ. خو ټوس خوراک کې به تاسو بیا سلیکشن کوئ، انتخاب به کوئ. مطلب هر څیز به هغه ته نه ورکوئ. هر څیز ورکولو کې ډېر زیاته خطره کېږي. لکه ډرای فروټ شو، چغزۍ میوه شوله، داسې سخت څیز شو نو هغه ته مسله جوړولی شي د هغه په ساه نالۍ کې انښتې شي. ټیک شوله. نو په دې حالتو کې چې کله د ماشوم د 6 میاشتو یو هغه له تاسو اوبه شروع کوئ په یو محدود مقدار کې، څو څاڅکي اوبه به ورته ورکوئ ډراپر باندې. ټیک شوله. اوبه چې کله شروع شي اوبه تاسو ډېر زیات مقدار کې نه ورکوئ، ورو ورو به سیوا کوئ. دغسې په خوراک کې به هغه له تاسو یشېدلې الو ورکوئ. خو یشېدلې الو به هم تاسو ثابت نه ورکوئ. الو به تاسو ویشوئ، هغه په پلیټ کې پیسټ کوئ، بالکل نرم به کوئ او چې هغې نه هغه بالکل حلوا شان جوړه شي هغه بیا معمولي ورته ورکوئ چې لومبی دی عادت شي. ځکه که دی عادت نه وي او تاسو د ډېر ورکوئ دی بیا الټی کوي. لږ لږ به ورته ورکوئ او پیسټ به ورته جوړوئ او هغه به ورته ورکوئ چې عادت شي. بیا ورته مقدار تاسو لږ لږ سیوا کولی شي. یشېدلې الو به ورکوئ یا ورته کیله ورکوئ. کیله هم تاسو ثابته به نه ورکوئ او پیسټ کوئ په چمچ باندې پلیټ کې او هغه به ورته لږ مقدار کې ورکوئ. دا 2 څیزونه شو. کیچړی ورته تاسو ورکولی شئ، ساده بالکل د وریجو کیچړی چې هغې کې مسالې مرچکي نه وي، هغه ورته پیسټ کوئ، هغه ورته ورکوئ. دغسې د غوښې یا د نوره چې کوم د دال وي د هغې یخني ورته ورکولی شي په لږ مقدار کې. دا 4 څیزونه چې کوم دي دا ورته لازمي کوي. انشاءالله ماشوم به تاسو ډېر زیات ښه ګروت هم کوي او ډېره وده به هم کوي بدنه. دې سره سره ورته تاسو کیر هم جوړولی شي. کیر هم ډېر نرم غذا ده او هغه هم هغه دپاره ډېره فایده ورکوي. کوشش به کوئ چې په دې کې به احتیاط دا کوئ چې چمچ خامخا وینځئ. چې کوم تاسو لوښي استعمالوئ هغه کې صفایي خیال ساتئ ځکه چې ماشوم باندې د هیزې راتلو خطره ډېره زیاته وي، خاص کر په ګرمۍ موسم کې. دغسې د ماشوم چې کله 6 میاشتو نه سیوا شي نو د هغه نوکانو خیال ساتئ، نوکانو ته واړه کوئ ځکه چې کله نوکان هغه خاورې وي پکې نو هغه خولې ته وړي نو هغې سره هم بیماریانې راځي. نوکان ورته صفا کوئ، نوکان کټ کوئ. دغسې هغه د شړشمو تیلو باندې غوړوئ نو هغه پخېږي نه، صفا سوتره به وي، بدن به ښه محسوسوي. 2 څیزونو خیال وساتئ ملګرو. یو خو ماشوم ته تاسو سکرین نه ورکوئ، موبایل سکرین د هغه په مخ کې تاسو موبایل استعمال هم مه کوئ ځکه چې پوهېږي خو نه خو هغه تاسو ته ګوري او څو میاشتو کې دننه هغه بیا د موبایل ډیمانډ تاسو نه کوي، موبایل به غواړي. موبایل ماشوم لپاره ډېر نقصان دی. د نظر مسله هم کېږي، د مغزو مسله هم سره کېږي. نو ماشوم په موبایل کلاروئ مه چې هغه ژاړېږي یا موبایل واخله یا ویډیو ورته ولګوئ چې کلار شي. دا حرکت بالکل مه کوئ. یعنې بیا وروسته پښیمانئ. یو موبایل باندې هغه مه کلاروئ، موبایل د هغه په مخ کې مه استعمالوئ. 2 کاله پورې مه استعمالوئ. انشاءالله هغه به بیا عادت کېږي د موبایل باندې. دویم چې کوم دی د بجلي آلاتو خیال وساتئ. کله چې تاسو چې کوم پلګونه یې سوچونه په ځمکه سره نږدې وي یا داسې تارونه خواره وي د پکې لګېدلې وي یا د بجلۍ سوچونه وي نو هغې کې ماشوم ته ډېر زیات خیال کوئ. که ماشوم په ګرځېدو شي په خړپوزه شي پوهېږي نه، اسرې خیال ساتئ، اسرې سنبال ساتئ یا د اوبو راټ چې کوم دی د هغې ډېر زیات احتیاط کوئ. پلګونه چې هغه په سرشاټۍ په باندې بالکل کلک بند کړئ چې کله استعمالوئ هغه ټایم کې کولاوئ نو تاسو به انشاءالله ډېر غټو آفتونو مصیبتونو نه الله بچ کړي. که چېرې دا احتیاط نه کوئ دې سره ګورئ یو ډېر ضروري بله خبره ده، اوبو بالټۍ تاسو چرې هم ډک مږدئ په واشروم کې یا په بل ځای کې. اوبو بالټۍ د بجلۍ سامان چې کوم دی بجلۍ څیزونه او دویم چې کوم دی داسې تېره څیزونه چاړه چاقو کینچي شوله د دې څیزونو خیال ساتئ. دا یو ځای پر دی خواره یا داسې مږدئ ځکه چې بیا ډېر زیات نقصان خطره کېږي. نو ډېر خلک لاپرواهي کوي. زما د ویډیو مقصد دا دی تاسو ته فایده ورسي. نو انشاءالله امید دی ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که چېرې ویډیو تاسو ته فایده درکړي د خپلو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده میلاو شي. زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ او زما دعا ده الله پاک دې ټول صاحب اولاد کړي، الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. سره زما امین. الله حافظ.